تره زامن څوک دی؟ تره زامن هغه خواږه او په زړه پورې پاک او سپېڅلې خپلوي ده چې د تره زامنو نه د پلار، نیکه، رور او د تره خوشبو راځي. ښایسته بوی ورنه راځي. پخپله یې مه خرابوئ. تره زامن ستا په هره ستونزه، غم، شخړه او خوشحالۍ کې د ټولو نه اول ځانونه را رسوي. تره زامن ستاسې وینه، هډوکی، مټ او د ملا تیر دی. که غواړئ په ژوند کې بریالي اوسئ، تره زامن مه پردي کوئ. کله چې ستا د دښمن سره ډغره راشي، ستا د تره زامن پرته د فکر او ځنډه ستا تر څنګه ولاړ وي. تره زامن مو ځواک دی. تره زامن هغه نږدې، خواږه او د هرې خپلوۍ نه سپېڅلې، پاکه او باوري خپلوي ده چې ستا د شان او ستا د کالیو سره، ستا د لباس سره ښه ښکاري. که تره زامن مو راخپل کړل، مینه مو ورکړه، نو تره زامن مینه ده، وینه ده، ډاډ دی. قدر یې وکړئ، پردي کوئ مه. د تره زامنو پردي کول د ناپوهانو کار دی او دا په څو پیړیو کې د دښمنانو یو بریالی مبارزه وه، روزل شوې دسیسه وه چې په پښتنو کې تره زامن داسې یو بل ته معرفي کړل چې ګوندې دا دښمن دی. نه، که تاسې سترګې پټې کړئ او په دې باندې فکر وکړئ، د هیچا خبرو ته اړتیا نه لرئ. پخپله پوهیږئ چې تره زوی یعنې څه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.